بسم الله الرحمن الرحیم. زم حضرت سلیمان په مونږ ټول دی وکي رحم الرحمن او الرحیم. نن دا ویډیو خصوصي تور باندې د موټرسايکل د پاره ده، بلکې د موټرسايکل واله د پاره ده. نو ای زما کشرورا، ای زما مرګریا، ای پښتنه، موټرسايکل چې راغله ده د سوالۍ د پاره راغله ده، د اسانتیا د پاره راغله ده. په دې باندې نه مونږ سپیډ پکار دی، نه په مونږ ون ویلینګ والا پکار دی. ته به وینې موټرسايکل والا دا به چوت کړی وروره، څه فایده دی نه، څه ښکلې خو هم نه ښکاري داخله ښکلی ښکاري. که تا ته ځان ښکلی ښکاري نو ما ته ووایه تا ته په څه باندې ځان ښکلی ښکاري. ته موټرسايکل ناست تا یو ټیر چوت کړی او ته روان یې. ته څه چل کوې؟ په تا څه چل شوی دی؟ تا ته په کور کې خویندې ناستې، تا ته په کور کې مور او پلار ناستې، ستا نه خلک تمه کوي او ته راځې او په یو جوړښت باندې ورځې او نه د خپل ژوند خیال ساتې، نه د بل د ژوند خیال ساتې، ځان هم په خطر کې اچې، نور هم په خطر کې اچې. او کوم چې تا ته په انتظار ناستې ستا نه به د خلکو تمه او هغه ته د سړو اګنور کړي دي او ته راځې دومره په سپیډ موټرسايکل چلې. زما خبرې به نن لږ په تاسو باندې ترخې لګي، خو دا خبرې حقیقت دی او دا ستاسو د فایدې او بالکل د ستاسو د فایدې او د ټول معاشرې دپاره د فایده دپاره دا خبره ده. نو د ځوانانو ته هم زه وایم، د زما کشران وروڼه دي ته هم وایم، کوم چې زما همزولي دي، زما ملګري دي، هغو ته هم وایم رای مهرباني تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې لږ کوټې په قلاره د موټرسايکل چلوئ، خپل ضرورت ته دې نه پوره کوئ. او د مشرانو ته هم وایم چې تاسو هم دا واړه لږ کوټې په دې کور کې پوه کوئ چې یو خو په دې غلط سایډ باندې د سره مه وړئ، دا خو د ساړو ګڼئ مه چې دا زما سایډ ده، په هغې خو د سره مه ځئ. خو کوم چې اوورټیک کوئ نو هم ګورئ چې مخامخ ته له ګاډۍ را روان دی که نه دی را روان، او دا بل ګاډی په سپیډ کې دی که نه دی. تاسو خپل سپیډ دومره مه سیوا کوه چې ستا نه وار پاخه تا چې دا بل ګاډی ووایي یا ځان ارتاو کړي، ځان خوب کړي، ځان چې چل بدل وشي، مړ به شي، په کور کې به ستا نه خلک تمه کوي او ستا به دا حالي. دا زما ریکویسټ دی، که په چا باندې هم دا خبره وران لګېدلي د هغې تاسو نه مخکې نه زه معافي غواړم چې تاسو دا خبرې ما د قصه نه دي کړي، دا بلکې ستاسو د تربیت دپاره او ستاسو د پوهې دپاره مې کړي دي. تاسو په دې باندې عمل وکړئ نو معاشره به څه شي، ټیک به شي. ستاسو پکې هم فایده ده، زموږ پکې هم فایده ده او د ټولو خلکو پکې فایده ده. الله حافظ.